دا ورو سوال کړی دی چې زما د واده 2 کاله وشو بچي مې لا نشتي اراده مې ده چې ښځه طلاقه کړم د هغې ډېرې وجې دي ځکه چې هغه زما حق نه ادا کوي زما د هغې سره ژوند نه تېرېږي نو د پلار کور ته مې لېږلې ده یو څو میاشتې وشوې او زما دا مضبوطه اراده ده چې طلاق ورکوم بیا زه څه بهر ته لړم بهر ملک ته هلته مې څه کار و هغې ته ما څه ونه وي چې زما دا اراده ده خو دا مې ملک کې هم دا اراده و چې زه به دې له طلاق ورکوم واپس چې رالمه نو اوس مې اراده ده چې دې له طلاق ورکړم او د پلار په کور کې سوال اوس دا دی دا ما چې دا اراده کړې وه دا طلاق حسابي یوه دویم اوس که زه هغې له طلاق ورکوم ما ته دا پته نشته چې په هغې باندې د میاشتې دا ماهواري راغلې ده که نه ده او په څه حالات کې دی چې زه هغې له طلاق ورکړم الجواب اول دا مسله یاده کوي چې صرف په ارادې سره طلاق نه واقع کېږي چې یو سړی ته وایي یاره زما اراده وه زړه کې چې څو پورې د دې ارادې سره په ژبه باندې وینا نه وي نو طلاق نه واقع کېږي تلفظ به وي نطق به وي یا لیکل لیکل هم صحیح دي لکه چې لیکلو کې به پاڼه باندې چې ما ښځه طلاقه کړې ده ورسره اراده یې ده په دې سره ښځه طلاقه کېږي نو دې ورور ته موږ دا وایو چې ښځه لا اوسه پورې ستا په نکاح کې ده هغه طلاقه شوې نه ده او بیا ورته موږ نصیحت کوو چې طلاق په دې مسله کې تعدي نه ده پکار شیطان ګوره په دې سخت خوشحالېږي او حدیث موږ څو پیرې بیان کړی صحیح مسلم کې دی چې شیطان ابلیس په دې کشرانو کې کم یو ځان ته رانږدې کوي دا چې ښځه او خاوند یې جدا کړي وی دی رانږدې کړي وایي چې نعمه انت ته پکې د ټولو نه غوره نو که ضرورت نه نو نه دی پکار او وګور الله قرآن کې دا ویلي فعسى ان تکرهوا شیئا ویجعل الله فیه خیرا کثیرا دا د سړو دپاره ګوره ډېر غټ نصیحت دی الله وایي کیدی شي ستاسو پکې یو خبره بدی شي او الله پکې نور ډېر خیر اچولی نو یوې خبرې پورې من خلی کیدی شي د زنانه کې نور هم ډېر خیر پکې پروت دی لکه خیر یو قسم نه دی د خیر ډېر اقسام دي لکه یو خیر دا کیدی شي چې الله تعالی په دې صبر باندې ډېر ثواب درکړي دا خیر نه دی لکه ستا د ښځې سره ژوند نه تېرېږي ته بیا هم هغې سره ګزاره کې چې زه خیر دی که زه یې طلاقه کړم بل څوک یې نه واده کوي او عجزه ده او کمزوري ده په دې الله تعالی اجر درکړي ته بې کمزوری نه ښکاري او دا راته فایده ذکر کړم درون هغه او قدرمن هغه زورور هغه چې کمزورو ته زور نه ښکاره کوي بلکې دا سپکاوی دی د خپل ځان د کمزورو په مخ کې د زور خبرې کول دا سپکاوی دی دا ځان سپکول دي دا هېڅ پښتو او غیرت نه دی اوس یو سړی یو کس دی بیمار دی کمزور دی او دی هغه سره د پرزولو او د طاقت او دا خبرې کوي په دې دی دروند نه ښکاري په دې څه ښکاري سپک کوي یا یو سړی ښځې ته وایي زه ګورې خبره پرېږده دا ښځه کمزوري ته دې ته څه زور سنډې را سنډې هغه وایي صرف ستا د زور لاندې ده نو خیر د سړی ګزاره کوي په دې الله سړي له اجر ورکړي او کیدی شي چې الله د دې ښځې نه چې ستا خوښه نه ده د یو کار د لاسه الله تعالی د دې نه نیک عمل اولاد درکړي داسې چې الله پې دنیا او آخرت کې ته عزتمند کړي نشي کېدی کیدی شي او کیدی شي الله د هغې دا حالات دا چې اوس تا نه دي خوښ په روان وخت کې بدل کړي او کیدی شي دا ښځه یو کار پکې ستا نه دی خو ډېره دینداره ده ستا توجه د دین طرف ته راواړئ هسې دا بې ما مثالونه ذکر کول کې نور د خیر ډېر اقسام دي نو موږ دې ورور ته وایو چې صبر وکړه کیدی شي الله دې په ځای تعالی نور ډېر خیر درکړي طریقه دا پکار ده دله وه چې دی دا ښځه کور ته راولي او د هغې سره کښېني کومه مسله چې ده نه ده خوښه وي زما حق نه ادا کړي په هغې کې پوه کړي نو په هغې کې به 2 فایدې وشي کیدی شي دا ښځه پوه شي او د طلاقو دا خبره ترې وشي که نه کېږي او نه کېږي او هېڅ ګزاره نه کېږي نو اوس کور کې ورسره ده نو بیا ورته د دې هم پته ده چې یاره بیماره ده که نه ده د طهر په حالت کې ده او که نه ده نو دغه ورته هم اسانه شو چې اوس طلاق ورکولی شي او که نه شي ورکولی والله اعلم